د طالبانو کابینه له ازبکستان څخه بلخ او پیښور ته د اوسپنې پټلۍ پروژې عملي کارونه پیلېږي. سلام پوره جزئیات په سولا ټي وي کې راسره وګورئ. د طالبانو کابینې ویلي چې له ازبکستان څخه مزار شریف او پیښور ته د اوسپنې پټلۍ د پروژې عملي کارونه ډیر ژر پیلېږي. د طالبانو د چارو ادارې ویلي چې د رئیس الوزرا محمد حسن آخوند په مشرۍ د کابینې غونډه ترسره شوې او له ازبکستان څخه بلخ او پیښور ته د اوسپنې پټلۍ پروژې په اړه پکې بحث شوی دی. یادې کابینې د دې پروژې د مسیر او ځمکني سروې په اړه خبرې کړي او پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې عملي کارونه پیل شي. تر دې وړاندې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف د دې پروژې په اړه ویلي و چې ازبکستان د ترمز تورخم ریلګاډي پټلۍ په غځولو سره غواړي افغانستان په ټرانزیټي مرکز بدل کړي. نوموړي دغه څرګندونې د ډسمبر په 23مه نیټه په حیرتانو کې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې کړې وې. په ورته مهال د طالبانو کابینې د پولیسو یونیفورم د معمولي تغییر سره هم تصویب کړی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.